زموږ پښتنو کې دا مشکل شته او موږ د پروګرام هم دې دپاره روان دی چې موږ د خپلې معاشرې غلطیانې بیان کړو بیا د هغې علاج وښایو او دا صرف داسې کول چې خبرې کول او د خپلې معاشرې په غلطیانو باندې پرده راچول او کپړه راچول چې نه دغه پرېږده داسې طریقه نه شوه موږ به غلطي ښایو بیا به د هغې علاج ښایو نو زموږ په معاشره کې دا او زموږ په پښتنو کې دا غټه بیماري ده چې د زنانو سره زیاتې کوي او دویم بیماري پکې دا ده چې افراط او د تفرید ښکار کېږي لازم که د ورته نصیحت وکړو چې د ښځې سره ښه کوه چې دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه پې ګزارونه کوي د ورته خاندي را خاندي که ورسره وایي نه لکه سختي هم کوه ځکه سړي سره سختي هم مزه کوي وي دومره سختي شروع کړي چې د هغې نه یې څاروی جوړ کړی ته به یې تړلی کور کې او په مخ یې وهي را وهي د دې دپاره چې پلار پې خوشحاله شي او مور پې خوشحاله شي او دې کې یو واقعه به ته ذکر کړم هسې مخې ته راغله زموږ والد صاحب تذکره کوي د خپل یو ملګري چې هغه وفات شوی د الله دې وبخښي زموږ کلیوالو وایي د هغه سره به زه ډېر ګرځېدم را ګرځېدم نو هغه یو پیر وایي ما ته قصه کوله چې کور ته ننوتم د مور پلار دقه یو زوی و وایي کور ته ننوتم نو بس د طبیعت مې خراب و زه چې د ښځې سره وایي جنګ نه کوم خو په دغه ورځ وایي کلي کې بس خبرې اترې چا سره اړولې وي بس وایي طبیعت مې خراب وي د ښځې را سره عامې خبرې وکړو خو ما یو دوه ګزاره وواله وایي هسې وچ په وچ او بیا کېناستم وږی شوی وم نو ښځې ته خو بیا ویلی نه شو چې ډوډۍ راوړه ځکه چې هغه هم خفه شو زه هم خفه وم نو هغه مور مې هغه چایبیانې راویستې بوډېګانو ښځو سره هغه چایبیانې پرتې پټې یې دې غاړه کې اچولې جیب کې پرتې او دا الماریانې کوله وکړو دا هر څه یې کوله وکړو غوړي راوړو او کوچې راوړو او ماستې راوړو او پۍ راوړو شملې را روانې کړې وې او دا هر څه زویه دا خوره او دا خوره ته به ستړی شوی او ته به داسې شوی وایي ما ورته چې مور که دا خوراک وي د الله د رضا دپاره به روزانه دوه ګزاره وامه خو دا شی راوباسه چې دا مونږ خورو یعنې په دې باندې زموږ په معاشره کې دا مشران هم پکې بس خوشحاله شي چې یعنې زما په بچو کې یاره وایي دا پلانې تکړه دی نر دی ما ته تللی دی د روزانه دا ښځه وایي او دا بل چې داسې بېغیرته ورته کېدی خو دغه خځې سره به نرمې او پستې پستې خبرې کوي نو زه دا وایم چې دا هېڅ غیرت نه دی د ښځې سره ظلم زیاتی کول او د ښځې سره بد اخلاقي کول بلکې ته ځان داسې که او داسې ښایسته اخلاق استعمال کړه چې دا ښځه مجبوره شي په دې ویلو باندې چې زما خاوند ډېر اوچت انسان دی زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم زه یم ښځې چې د خاوند نه یېرېږي دا په دوه قسمه ښځې یېرېږي یوه ښځه د خاوند د زور نه یېرېږي او د خاوند د ګزار نه یېرېږي دا سره یادوم چې زما ښځه زما نه یېرېږي دا څه خبره شوه ستا د ګزار نه هغه یېرېږي ستا د زور نه یېرېږي او یوه ښځه د خاوند نه یېرېږي په دې نه چې ما وایي په دې نه چې ګزار یې زورور دی په دې وایي زما دا خاوند ډېر اوچت او دروند انسان دی دا ډېر قدرمن انسان دی ځکه دی چې کله کور ته راننوځي نو زه د ده په مخ کې خبرې نشم کولی زه د ده د خبرې خلاف ورزي نشم کولی دې سړي دومره ښایسته اخلاق استعمال کړي دي چې هغه ښځې ته پخپله دا پته لګېدلې ده چې دا اوچت انسان دی د ده خلاف ورزي کول نه دي پکار یعنې په زور باندې راټینګول دا خو اسان کار دی خو ګران کار دا دی چې ته په اوچتو اخلاقو باندې متاثره کړې دا ښځه نو په کور کې دننه ښایسته اخلاق دغه زنانو چې کوم عایشه رضی الله عنها د هغوی تذکیره کړې ده په هغو کې د بعضو تذکیره به وکړي چې د هغوی په خاوندانو کې څه مرض و هغه یوې پکې دا وایي چې زما خاوند کې تکبر دی حاصل دا دی خبرو چې زما په خاوند کې تکبر دی نو د خپلو بچو سره د خپلو ښځو سره د تکبر د اخلاق او رویه ساتل د مسلمان شان نه دی دا شان هغه یوې زنانه پکې دا وایي چې زما خاوند کله د شپې په تولۍ کې څملي نه کمبل د ځان نه راته وکړي دې دوه معنی دي یو مطلب یې دا دی چې یعنې زما تپوس نه کوي نو خاوند هغه خاوند دی چې دی وخت په وخت د ښځې تپوس کوي ته بیماره خو نه یې ته ستړي شوي خو نه یې ستا څه ته ضرورت خو نشته دا ښایسته اخلاق دي په کور کې دننه استعمالول پکار دي یو مطلب یې دا دی چې کمبل په ځان باندې راواچوي یو خو تپوس نه کوي یو کمبل په ځان باندې راواچوي د بل چا غم ورسره نه وي ځکه هغې که ورسره دا الفاظ دي وي چې نوڼۍ یې راوالي نو ټول پلیټ صفا کړي او چې اوبو ګیلاس ور ورکړي نو هغه ټول ګیلاس صفا کړي او هغه ټولې اوبه ترې وڅکي دا تپوس د سره کوي نو کور کې د ښځې نه د دې بچو نه چې ستاسو هم څه پکار دی او که نه ګوره سړی او نارینه دی د کور دپاره داسې دی لکه یو غر په دې باندې د الله د توفیق نه بعد د دې سړي د لاسه دا بچي دا د نور نه پې پټ دي دا پې د باران نه پټ دي دا پې د سختو نه پټ دي نو خپل اخلاق داسې اخلاق ساته درانه ته دې وږی هېڅ خبره نه خو چې ستا بچي ماړی ستا ښځه مړی ته دې ستړی خو چې هغه په ارامي
ته هغوی مخکې کوه په هر کار کې چې ډوډۍ د مخې ته راځي پرې چې دوی مخکې خوري کم شی دي چې فایدهمن وي پرې چې دوی ته اول فایده اخلي ته خپل ځان داسې اوچت ساته چې زه خیر زه په آخره کې یم اوچت انسان همیشه دی په آخره کې یو زړور انسان او بادر انسان ځکه په دې سیرت کې د بعضو سلفو مبارک راځي چې دی به کله په سفر روانو د قافلې سره نو دی به ترې شاته تو د قافلې نه به بلکل شاته روانو داسې کمزورتیا نه د قافلې نه شاته تله خو د قافلې نه شاته تله دا یو دروند خوی دی د هغې وجه دا ده که په دې ملګرو کې چاته څه تکلیف وي یا چاته څه مشکل وي نو چې زه شاته یم نو چې زه بیا خدمت کوم زه ورسره مرسته کوم نو د بچو نه شاته کېده او د ښځې نه شاته کېده په دغه نعمتونو کې او په دې خوراک څښاک کې د اوچت اخلاق دي او اوچت خوی دی نو زما دې ټولو وروڼو ته دا پیغام دی د خپلو ښځو سره نرم اخلاق ساتئ دوی د خپلو اخلاقو نه متاثره کوي د دوی سره په کور کې ګپ شپ لګول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره په کور کې ګپ شپ لګول جایز او مباح ګپ شپ د دوی سره د مینې محبت خبرې کول زموږ د خلکو دا مطلب دی چې د مینه محبت دې ته وایي کوم چې د انډیا په فلمونو کې چلیږي مینه محبت یوازې دا نه کوم چې انډیا په فلمونو کې چلیږي هغه حرام عشق دی کوم چې انډیا په فلمونو کې چلیږي موږ د هغه مینې محبت خبره کوو کوم چې د شریعت په حدودو کې دن نه وي موږ د هغه مینې محبت خبرې نه کوو چې هغه د ډمانو د انډیا فلمونو والا کوي یا انګریزان یې کوي موږ د هغې خبره نه کوو موږ خبره د هغه محبت کوو چې الله د هغې اجازت ورکړی د زنانه سره ښایسته وخت تېرول د هغې سره په چکر باندې وته ما یو کس ته مې ورځ تپوس وکړو واده یې کړی نه وی نو ما یې څنګه په چکر مکر باندې وتی که نه داسې ما ته تعجب په نظر وکتو وایي څه ما د چکر باندې نه یې وتی وایي چکر موږ چکر یې نه لګو دی داسې یو دغه وکړو لکه یعنې چې موږ داسې خلک یو موږ چکرونو مکرونو باندې نه اوسو نو دا اوس د دې یو ذهن جوړ شوی دی چې یعنې دا یو اوچت خوی دی او یو اوچت صفت دی چې ښځه زه په چکر باندې ځان سره نه وباسم حالانکې دا غلط سوچ دی او غلط فکر دی نو ښځې سره په چکر باندې وته د بچو سره په چکر باندې وته رسول الله وسلم په سفر باندې خپلې بیبیانې به ځان سره بویې د هغوی سره مذاق هم کړی د هغوی سره لوبې هم کړي د هغوی سره منډه هم والې ده او هغه څوک دی او هغه په مخلوقاتو کې غوره مخلوق او غوره انسان دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره په کور کې کار کړی ته هم په کور کې مرسته کوه د ښځې سره چې کله فارغه ناسي هغه غریبې باندې ټول بوجي موږ څه چل کوو میلمانه به راولو بهر به 30 میلمانه 40 میلمانه به ناسي او ده به خپه په خپه باندې اچولي د سره د تپوس نه کوي د دې ښځې نه چې څه ته ضرورت شتي څه مرسته در سره وکړم څه کار در سره وکړم بیا زموږ په معاشره کې بل عیب دا دی که چېرته د چا په کار باندې ولیدې دا د عمر دپاره تانه شو وایي ما دا لیدلی د ښځې سره لګیا وي الوګانې کټ کول او څوک ټماټر یې کټ کول او بیا پورې عمر له خاندي نو دې کې هېڅ عیب نشته چې یو سړی راولګي او د خپلې ښځې سره په کور کې خدمت کې وکړي په هغې کې د هغې مرسته وکړي هغې باندې چې کم بوج دی هغه ورته لږ کم کړي هغه ورته اسان کړي نو دا ښایسته اخلاق دی الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپلو بچو سره د خپلو بیبیانو سره ښایسته اخلاق استعمال کړو